ولسمشر غني کندهار ته ولې تللی و؟ هلته یې څه وکړل او څه یې وویل؟ سلام ستړي مه شئ. ولسمشر محمد اشرف غني، لومړی مرستیال امرالله صالح، امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او نور لوړ پوړي چارواکي نن کندهار ولایت ته تللي وو. د سفر موخه د کندهار امنیتي وضعیت ارزول او هلته ځینې ملاقاتونه وو. ولسمشر غني کندهار کې د عالمانو یوې غونډې ته وینا کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې په کندهار کې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې نور دې د افغانانو له وژنې او وینې تویولو لاس پر سر شي او سولې ته دې غاړه کیږدي. غني د کندهار دیني عالمانو ته خبرو کې وویل کندهار لوی زړه لري، طالبان دې راشي او موږ سره دې د میرویس نیکه او یا د احمد شاه بابا په مقبره کې خبرو ته کینی. نوموړي وویل د افغان حکومت مشرتابه او په خپله دې سولې ته ژمن دی او په همدې نیت یې 15,000 طالب بندیان خوشي کړل. نوموړي پر طالبانو تور ولګاوه چې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته یې هم د وینې تویېدل بند نه کړل. غني وویل اوس که طالبان د نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي نو دا به د منلو نه وي، ځکه دې ډلې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. غني په خپلو خبرو کې کندهار د افغانستان لوی زړه وباله او ژمنه یې وکړه چې د دې ولایت امنیت لپاره به هر اړین ګام پورته کوي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غني د 215 اتلکو له اردو نه هم لیدنه وکړه. دغه راز یې هلته له بېلابېلو طبقو سره جلا جلا لیدنې لرلې. ولسمشر غني د تل په څېر بیا ګڼې ژمنې وکړې، خو دا چې څومره به عملي شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دغه راز د یادولو ده چې جمهور رئیس غني 215 اتلکو له اردو کې د دفاعي ځواکونو د شهیدو منصبینو ستلې ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. په هر حال غني داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د دغه ښار په 100 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړې بوخت دي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه سفر او خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوه ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.